د پاکستان په کشمیر سیمه کې یو 50 کلن هغه سړی چې 10 کلنې وړې ماشومې جینۍ سره واده کوي پولیس په وخت ور رسیدلی دي او دغه سړی د جینۍ د پلار او نکاح کوونکي مولوي سره نیولې دی. د دې خبر په اړه نور تفصيلات سدي په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. سلام او مینه دوستانو، د پښتو پوسټ چینل دی، تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو، یو ډیر دردونکي او حیرانونکي خبر در سره شریکوم چې په پاکستان کې پاکستاني پولیسو هغه سړی نیولې دی چې یو 50 کاله عمر یې درلودو او یو 10 کلنې ماشومې جینۍ سره یې واده کوو. په راپورټ کې ویل شوي دي چې دغه سړی حبیب الله نومیږي او 10 کلنه ماشومه په 2 لکه پاکستاني کلدارو باندې اخیستې وه، یعنې د دغه ماشومې پلار ته 2 لکه پاکستاني روپۍ ورکړې وي او غوښتل یې چې دې ماشومې سره واده وکړي. د پاکستان د کشمیر د ځایي پولیسو مشر ویلي دي چې دوی ته معلومات ورکړل شوي وو چې حبیب الله نومي یو سړی چې یو 50 کاله عمر لري او بوډا دی غواړي چې یو 10 کلنه ماشومه ځان ته واده کړي او په دې اړه باندې د هغې پلار هم پیسې اخیستې دي او په پیسو باندې یو مولا هم نیولی دی. هغوی وایي موږ په وخت باندې همدغه سیمې ته ځان ورسوو او دغه یو 50 کلن سړی حبیب الله د 10 کلنې ماشومې پلار او مولوي چې د دواړو نکاح یې تړله په موقع مو ونیول. د پولیسو مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حبیب الله اقرار کړی دی چې ما 2 لکه روپۍ د دې لپاره د دې ماشومې پلار ته ورکړې وې چې په بدل کې وغواړم دې ماشومې سره واده وکړم. په راپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د دې جینۍ پلار ډېر زیات غریب او د غربت له امله یې غوښتل چې خپله لور د پیسو په بدل کې دغه سړي ته ورکړي او پرې خرڅ یې کړي. پولیسو په حبیب الله د ماشومې په پلار او په مولا 3 واړو باندې دوسیه او راپورټ جوړ کړی دی او ویلي دي چې ډېر ژر به دوی محکمې ته راکاږي او د دوی په خلاف به سخته کاروایي وکړی شي. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه وو. که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا در سره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل پښتو پوسټ همدا اوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.